باندې اول به په دې مسلې باندې بحث وکړو چې د خاوند حقوق په ښځې څه دي اگر که څه ناڅه په نورو خپرونو کې ما تاسو هم په دې اړه معلومات درکړي دي د اسلام مقدس دین کې مسلمانانو خویندو ته او مسلمانانو میندو ته دا خطاب دی چې هغه دې د الله څخه وویریږي هغه دې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوالو او د هغو د لارښوونو تابعداري وکړي او همدارنګه د خپل د خاوند تابعداري دې وکړي او د خپل خاوند خوشحالي دې په خپل ژوند کې غواړي او داسې میرمن چې هغه په خپل ژوند کې د الله رب العزت د اوامرو تابعداري کوي او د خپل خاوند خوشحالي غواړي دې میرمنې لپاره جنت دی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها راد عنها دخلت الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ښځه چې مړه شي او د هغه خاوند د هغه نه راضي وي نو دا ښځه به جنت ته داخلیږي جنت ته به ځي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي اذا صلت الامرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه میرمنه چې 5 وخته مونځ کوي هغه روژه نیسي او د خپل خاوند پیروي کوي جنت ته چې په کومه دروازه یې خوښه وي نو هغې دروازې نه به دا جنت ته ننوځي همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې راغلی هغه مسلمانه خور یا هغه مسلمانه مور چې د خپل خاوند پیروي کوي د خپل خاوند خوشحاله ساتي مرغان ورته په هوا کې ماهیان ورته په اوبو کې ملائکې دې لره په آسمانو کې لمر او سپوږمۍ ورته په هوا کې د بښنې سوال کوي او هغه ښځه هغه میرمنه چې د خپل خاوند بې پروایي کوي په هغې د الله رب العزت د ملائکو او د ټولو خلکو لعنت دی او هغه ښځه چې د خپل خاوند خفه کړي هغه ناراضه کړي تر هغې پورې چې د خپل خاوند یې خوشحاله کړی نه وي الله رب العزت په هغې ښځې باندې په قهر او په غضب وي او هغه ښځه چې بغیر د خاوند د اجازې نه د خاوند د اجازې پرته له کوره ووځي تر هغې پورې چې بیرته کور ته راګرځېدلې نه وي د الله رب العزت ملائکې په هغې ښځې باندې لعنت وایي نن راشئ د خپل ژوند وینئ چې زموږ ژوند خپل کورنۍ سره په کوم حالت کې روان دی الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی شمس الدین محمد بن عثمان الذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبایر کې رانقل کړی چې محمد رسول الله ویلې 4 ښځې به په جنت او 4 ښځې به په دوزخ کې وي هغه 4 ښځې چې په جنت کې وي هغه دا دي اوله پاک لمنه میرمن چې د الله رب العزت او د خپل خاوند پیروي کوي هغه ښځه چې د الله نه ویریږي هغه به پاک لمنه وي هیڅکله فساد ته مخه نه کوي هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت او پیروي کوي هغه به هم پاک لمنه وي هیڅکله به فساد او منکر ته مخه نه کوي دا ښځه هم جنتي ده دویمه صبر کوونکې او قناعت کوونکې میرمن که خاوند لږ ورته راوړه یا ډیره ورته راوړه په هغه باندې صبر وکړه قناعت یې وکړه شور او غوغا یې په کور کې جوړه نه کړه لکه نن ورځ چې په ځینې کورنیو کې موږ وینو دا ښځه هم جنتي ده دریمه ښځه چې هغه جنتي ده چې د خپل د خاوند په نشتوالي کې د هغه پرده ساتونکې ده او بل دا چې د خاوند په مال کې خیانت نه کوي او د خاوند په مخه کې هغه چپتیا غوره کوي خاموشه وي دا ښځه هم جنتي ده څلورمه ښځه هغه میرمن ده چې د هغه خاوند وفات شي هغه سره کوچیان واړه یتیمان پاتې شي دا بل خاوند نه کوي او د خپل اولاد ښه سالمه تربیه او روزنه کوي
که د دې په خاوند کولو باندې د دې د اولاد تربیت د اولاد اخلاق خرابیږي نو دې ته نکاح غوره نه ده باید چې د خپل د اولاد سالمه تربیه وکړي او که د اولاد روزنه او تربیت بل څوک کوي بیا کولی شي چې بل چا سره ده نکاح وکړي او هغه 4 ښځې چې محمد رسول الله ویلي چې هغه به په جهنم کې وي اوله هغه میرمن ده چې د خپل خاوند ته بد رد وایي د خپل خاوند ته ناولی د خپل خاوند ته بیکاره خبرې کوي که میړې له کوره ووځي د خپل نفس ساتنه نه کوي او که کور ته راشي د خپل خاوند ته بد رد وایي نو دا ښځه جهنمي د رسول الله ویلي چې دا به په جهنم کې نن اکثره خویندې موږ وینو چې د خپل خاوند ته بدې ردې وایي د هغه په نشتوالي باندې هغوی خوشحاله وي او چې کله کور ته راشي د هغو په وجود باندې خفه وي او چې خاوند د کوره ووځي د خپل نفس ساتنه هم نه کوي رسول الله ویلي چې دا ښځه دوزخي او دا ښځه جهنمي ده دویمه میرمن هغه میرمن ده چې هغه د خپل خاوند سره زیارتۍ کوي د خپل د خاوند د وس نه پورته کارونو ته د خپل خاوند اړوي او په زوره ورباندې هغه کارونه سرته رسوي د خاوند د غریب او بیچاره په زړه کې 10 روپۍ نشته دی په زوره د کوره وباسي چې ما به بازار ته بیایي هغه جامه به ما ته اخلي چې هغه د 10 زرو د 15 زرو یا د 20 زرو روپیو ده نو دغه میرمن چې د خپل خاوند سره زیاتی کوي خاوند به بیچاره نو هغسې خاوند دی چې ښځه دې ته باسي نو اړ باسي چې د زوری د کوره اوباسي چې ته ما سره لاړ شه بازار ته او د وس نه بره په هغه باندې شیان اخلي رسول الله ویلی دی چې دا ښځه جهنمي ده دا به دوزخ کې وي درېیمه هغه میرمن ده چې د کور څخه د وتلو په وخت د پردیو خلکو څخه پرده نه کوي په ډول او سینګار له خپله کور څخه وځي شته داسې خویندې نن ورځ موږ په خپله ټولنه کې وینو چې بغیر د عذر نه بغیر د ضرورت نه د خپل د کورونو نه وځي او چې کله د کور نه ووځي نو هغه اسلامي حجاب چې یو مسلمان خور لپاره د اسلام مقدس دین تایید کړی دی د هغې مراعت نه کوي او په بدبختي او په مصیبت کې اخته وي څلورمه هغه میرمن ده چې د خوراک او خوب څخه پرته بل کار نه وي د مونځ سره مینه نه لري د الله او د الله د رسول او د خپل میړه او د خاوند بې پروایي کوي نو چې کله یوه میرمنه په دې حالت کې د کور څخه د خاوند د اجازې پرته وځي هغه دوزخي او لعنتي ده که الله ته توبه وباسي کیدای شي چې الله رب العزت ورته بخښنه وکړي او که توبه ونه باسي په دغه بدبختیو کې به دا ګرفتاره وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کله د معراج په شپه جهنم ته ورپورته شوم ومې لیدل چې زیاتره ښځې وي په دې وجه چې د خدای او د الله د رسول او د خپلو خاوندانو پیروي نه کوي د کور څخه بې ځایه وځي بې ځایه سنګارونه نه کوي د دې لپاره چې خلک په فتنه کې اخته کړي دا ځان د خلکو څخه وساتي نو د خلکو څخه نه ساتل کیږي یوه ورځ حضرت عایشه رضی الله عنها همدارنګه حضرت حفصه رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کور کې ناستې وي چې حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی چې هغه مبارک په سترګو لوند و پیغمبر علیه الصلاة وسلام عایشې او حفصې ته وویل چې پرده ورڅخه وکړئ ځان پټ کړئ ترېنه هغو دواړو ویلې چې ای د الله پیغمبره خو ړوند دی موږ خو نه ویني موږ خو نه پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل که هغه سړی ړوند دی تاسو خو ړندې نه یاستئ تاسو خو وینئ لکه څرنګه چې سړي ته په کار ده چې خپلې سترګې د ښځو څخه وساتي همدارنګه ښځو ته په کار ده چې هغه خپلې سترګې د سړیو څخه وساتي نامحرمه سړي په خپله سترګو باندې ونه ویني د ښځې لپاره دا ښه ده چې سړیو ته ونه ګوري او سړي باید هم ښځې ونه ګوري او که چیرې وتلو لپاره ډیر زیات ضرورت پیدا شو لکه د مور او پلار لیدل یا د خپلوانو لیدل چې هغې ته دا اړ ده خامخا چې د هغو لیدلو ته ورشي نو د کور نه د وتلو اجازه دې د خپل خاوند نه واخلي ډول او سینګار دې پرېږدي په ځان دې خیرن څادر واچوي په خرنو جامو کې دې لاړه شي هلته
یعنې د کور په جامو کې خرنې نه پاکې دې واغوندي خو د کور په جامو کې او چې کله روانه وي په لاره کې د خپلو پښو ته او ځمکې ته ګوري او که داسې ونه کړي دا د الله په حضور کې بیا ګنهګاره ده. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي زموږ خویندو او ورونو ته تر څو چې عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخې شي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې پوښتنه کوي چې ته څه پوهیږې وایي چې کله تاسې دې غره نه او د دې غونډۍ نه راپورته کېدلی هیڅ لوټه او هیڅ ونه او هیڅ کاڼی نه و چې رسول الله ته سلام نه کوه او ما لیده چې په آسمان کې وریځه وه د رسول الله په سر باندې رسول الله د مر د ګرمي نه ساتل. بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې زه او بیبي فاطمة زهرا رضی الله عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلو ومو لیدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژاړي. ما ورته ویلې چې زما مور او پلار دې د تا څخه زار شي ته ولې ژاړې یا رسول الله؟ محمد رسول الله ورته ویلې ای علي چې کله زه معراج ته لاړم نو په آسمانونو کې مې ولیدل چې زما د امت ډېرې ښځې په ډول ډول عذابونو باندې اخته وي. کله مې چې په دوی باندې دا سخت عذاب ولیدل نو ومې ژړل. هغه حالت زما تر زړه کیږي او زه جاړم. اگر که دې روایت ته زموږ ځینې محدثینو ضعیف ویلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه ښځه مې ولیده چې د سر په ویښتانو باندې ځوړنده وه او د هغه دماغ او ماغزه خوټېدل. یوه ښځه مې ولیدله چې د ژبې نه ځوړنده وه او د هغې په خولې کې به د دوزخ هغه وینې او زوې غورځېدلې. یوه ښځه مې ولیده چې د هغه پنجې د سینې سره تړل شوي وي او لاسونه د تندي سره تړل شوي ول. یوه ښځه مې ولیدله چې هغه د خپله سینونه ځوړنده وه او بله ښځه مې ولیده چې سر د خنزیر او نور بدن د خره وه او بله ښځه مې د سپي په شکل ولیدله چې اور به یې د خولې له خوا راته او د مقعد نه به یې وتلو او ملائکو به په سر وهله. فاطمة زهرا ولاړه شوه ویل چې زما ګرانه پلاره د دوی ګناهونه څه ول چې په دې ډول عذابونو باندې دوی ګرفتاره ول. محمد رسول الله ویلې چې زما لورې هغه ښځه چې د سر په ویښتو باندې ځوړنده وه هغې به د خلکو څخه خپل ویښتان نه پټول یا به یې داسې پوړنې په سر کول داسې ټکري چې د هغې نه به د دې ویښتان ښکاره کېدل. دا خو لا پرېږده چې نن ویښتان قیچي کوي او د خپل ویښتان د سړیو د ویښتانو په شان جوړوي. او هغه ښځه چې په ژبه باندې ځوړنده وه هغه به خپل خاوند ته بد رد ویل. هغه ښځه چې د خپلو سینو نه ځوړنده هغه بدکاره وه. د خپل د میړه په حق کې به خیانت کولو. او هغه ښځه چې پښې د سینې او لاسونه د تندي سره تړل شوي ول چې ماران او لړمان هم پرې اخته ول هغه وه چې کله به د مریضي حالت تیر شو د هغه نه به وروسته ځان نه پاکولو په لمانځه کې به هغه ټوقې کولې مونځ ته توجه نه وه. هغه ښځه چې سر د خنزیر او نور بدن د خره و هغې به دروغ او چغلي کوله. او هغه ښځه چې شکل د سپي او اور په خولې کې ننوته او د بدن نه یې وتلو هغه ښځه وه چې هغه به په دنیا کې کینه کښه وه کینې به یې کولې پاسلون کې وه. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یوه میرمنه په دنیا کې خپل خاوند ته تکلیف نه ورکوي هغې ته حوره ویل کیږي. او د خپلې لور ته څه وایي معاذ بن جبل چې ای زما لورې د خپل خاوند بې پروایي مه کوه او کومه میرمن چې د خپل خاوند ځوروي هغې لپاره ویل یعنی سخت عذاب الله رب العزت په آخرت کې ورکوي. دا خو د خاوند حقوقو په ښځې باندې د ښځې حقوق په خاوند باندې لکه څرنګه چې میرمنه په دې مکلفه ده چې د خپل خاوند پیروي وکړي هغه خوشحاله وساتي. همدارنګه خاوند مکلف دی چې د خپلې میرمنې سره نیکي مهرباني او مرسته وکړي. او که د ښځې څخه کم غلط کار وشي نو باید چې خاوند ورته صبر وکړي دا نه چې هغې پسې ډنګ راواخلي او تل لپاره یې وډبوي. کله د هغې پلار یاد کړي کله د هغې مور یاد کړي
او کله د هغه خپل او خپلوان یاد کړي دا یو مسلمان ځوان سره نه ښایي بلکې صبر وکړه. د میرمنې حق خوراک جامې دا یو الهي حق دی چې الله دې میرمنې ته ورکړی. لکه الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف د خپلو ښځو سره ښه ګذران کوئ. په ادنا خبرې باندې د هغه پلار د هغه مور مه رټئ، هغې ته شکنځل مه کوئ، هغې پسې سوټی مه رااخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ښځو سره ښه کوئ ځکه دوی تاسو سره بندیانې دي. بندي دا مطلب چې میرمنه د خپل خاوند د امر لاندې ده او که تاسو په خپلو ښځو کې څه ناروا کار ولیده چې تاسو په هغه باندې ناراضه کیدلی نو ځان ورڅخه ګوښه کړئ او داسې ووهئ چې هغه تاواني نه کړئ. که چیرې ستاسو ومنله نو تاسو هغې لپاره بیا پلمې او بانې مه لټوئ چې حق و ناحق یې ډبوئ. او رسول الله په آخر کې وایي چې خبر اوسئ چې ستاسو په ښځو باندې او د ښځو په تاسو باندې حقونه دي. د ښځو حق په خاوند باندې دا دی چې خوراک څکاک او پوښاک ورکړئ او هغو سره ښه چلند وکړئ او ستاسې په هغوی حقونه دا دي چې ستاسې په حق کې خیانت ونه کړي او ستاسې د اجازې پرته هغه کس ته د کور د ننوتلو اجازه ورنه کړي چې تاسو یې بد ګڼئ او تاسو یې نه خوښوئ. محمد رسول الله په بل حدیث کې فرمایلی دي چې ښه کس هغه دی چې هغه د خپلې میرمنې سره ښه کوي. په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپلو میرمنو باندې ډیر مهربانه و او هغو سره به ډیر ښه چلند کوه، ښه اخلاق به یې کول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د خپلې میرمن په بدخویي باندې صبر وکړي الله رب العزت به دومره ثواب ورکړي لکه ایوب علیه الصلاة والسلام ته چې په درد باندې ورکړی و. او کومه میرمنه چې د خپل خاوند په بدخویي باندې صبر وکړي الله رب العزت به دومره ثواب ورکړي لکه آسیه چې د فرعون میرمنه و الله رب العزت هغه ته امر اجر و ثواب ورکړی و. خو نن ورځ ټوله بد اخلاقي ده او د دې ټول لامل زموږ ناپوهي ده چې زموږ د دین نه خبر نه یو. که د الله دین مطالعه کړو د الله کلام د رسول الله لارښوونې ولولو بیا به موږ ته معلومات کیږي چې د خاوند څومره حقوق دي په ښځې باندې او د ښځې حقوق په خاوند باندې څومره دي او د دې و ژوند چې کله د خپل منځ کې ژوند کوي د دې و ژوند باید څنګه وي. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ د دې نه ناخبره یو آګاه نه یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. یو کس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغی چې د خپلې میرمن بدخویي شکایت ورته وکړي. هغه کس د حضرت عمر رضی الله عنه په دروازه کې ودرېدلو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه راوځي زه به خپل شکایت ورته وکړم. په دروازه کې چې کله ودرېده نو د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق د میرمنې آواز یې واورېده چې حضرت عمر فاروق ته په چغو چغو آواز کوي. حضرت عمر چپ و هیڅ غږ یې ورته نه کوه. سړی بیرته وګرځېده د ځان سره ویلې چې حضرت عمر فاروق چې واک او قدرت هم لري د هغه حال داسې دی نو زه څه یم. په دې وخت کې حضرت عمر فاروق هم له کوره راووتلو. ویلیده چې سړی د دروازې څخه بیرته روان دی. په هغې آواز وکړ او آواز یې وکړه چې ته د څه کار لپاره راغلی. هغه سړي ورته ویلې چې امیر المؤمنینه زه راغلی وم چې تا ته د خپلې میرمنې د بدخویي او ژبې شکایت وکړم خو چې ستا حال مې ولیده بیرته پښیمانه شوم او د ځان سره مې ویلې چې د امیر المؤمنین حال داسې دی نو زه څه یم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویلې وروره زه یې دې لپاره برداشته وم چې د هغې په ما باندې حقوق دي. ما ته ډوډۍ پخوي، زما جامې وینځي او زما د کوچنیانو وړو ته شودې ورکوي، د هغو تربیت کوي او ما له حرامو ساتي. هغه سړي ورته ویل امیر المؤمنین زما میرمن هم دا ډول ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویل وروره دا لږ وخت دی د دې برداشت کوه او صبر کوه. نو قدرمنو اوریدونکو د خپل ښځو سره ښه اخلاق کوئ، ښه چلند کوئ چې تاسو ژوند په هغه مینې محبت او الفت سره تیر شي. دا نه چې په ادنا کار سره یا هغې ته بد ووایئ، د هغې کورنۍ مور و پلار پیدا کړئ یا دې پسې په خپله تاسې سوټی راواخلئ دې ته بد رد ووایئ. نه،
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تاسې مطالعه کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله ناست و، د خپله جامې به رسول الله پخپله په ستنه باندې ګنډلې. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یوه ورځ رسول الله کور ته راننوته، جام زما په لاس کې و، ما اوبه څښلې. نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواست وکړه چې یا رسول الله ته اوبه څکې؟ هغه ویلې هو زه اوبه څکم. نو چې کله ما جام ورکه، نو رسول الله زما نه پوښتنه کړې ای عایشې تا د جام په کم ځای کې خوله ایښې چې د هغه ځای نه زه اوبه وڅکم. دا د هغو مینه وه، دا د هغو محبت و، او هغه کار یې کوه چې د خپل میرمنې او د خپلې ښځې خوشحاله کړي. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو، د هغه اخلاقو نه په استفادې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کورنۍ کې کړي، د خپل ژوند خوشحاله وساتئ. او که بېصبري د ستاسو کار وي، وهل او رټل د ستاسو کار وي، خپل ښځې ته کنځل کول د ستاسو کار وي، نو ستاسو غم به تل په مصیبت، په کړاو او په غم کې تیریږي. خوشحالي به هیڅکله ستاسو په نصیب نه وي، او د الله رب العزت ځواب خو پرېږده چې الله به په آخرت کې ستاسو نه پوښتنه کوي. الله رب العزت دې موږ په اسلامي اخلاقو باندې متصف کړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه اعمال چې هغه باندې زموږ رب زموږ نه راضي کیږي، هغه اخلاق چې هغه باندې زموږ رب زموږ نه راضي کیږي، او د هغه په کړنه او د هغه په عملي کولو باندې الله رب العزت موږ ته عزت د دنیا او د آخرت را په برخې کوي. د خپل محدود ژوند نه، د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د خپل فردي ژوند، هغه ژوند چې په کورنۍ کې لرئ، هغه ژوند چې په ټولنه کې لرئ، ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مطابق تیر کړئ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو، تابعینو او د مسلمانانو خویونو او اخلاقو ته په خپل بدن کې ځای ورکړئ، تر څو ژوند هم خوشحاله او آخرت هم ښایسته وي. او که دا بېصبري، بد اخلاقي، کنځلې کول، رټل زموږ عادت وي، نو دنیا کې هم تریخ ژوند او په آخرت کې هم تریخ ژوند، نو الله څخه به بیا مسؤوله یو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ